له دلته څوک خفګان هم راکړي خو یو کس به راله خفګان راکړي ټولې مومند دې ماله خفګان نه راکوي نو هغه یو کس ما په دې ټولې مومندو بخلي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول مومند زنده باد او مومند قوم بیا پاینده باد. تاسو یقین وکړئ چې زه کله د مومندو د ګیټ ته راورسم نو ما ته په خدای باور وکړه که دې کې به زه دروغ یم ما ته یو عجیبه غوندې کې د خوشحالۍ یو کیفیت ما باندې راشي چې زه لکه زه دا داسې ګڼم لکه خپل کور. مومندو کې چې ما ته کم عزت د دې مومندو خلکو مشرانو کشرانو بوډاګانو مطلب دا د همزولو او خاص کر ګورنمنټ سروینټ چې څومره ماله مینه راکړې ده نو زه به دا ووایم چې د ځمکې په مخ کې په خدای بیا باور وکړه که دونه مینه ماله چا راکړي چې څومره مینه ماله مومندو راکړې ده او کم خوند ماله دلته پروګرام مومند راکوي. تاسو یقین وکړئ زما نن هم یو دوه درې پروګرام په پېښور باندې وو نو هغه ما کینسل کړې مې نه مومندو اړه راغلی د شپې 10 بجې ما ته پیغام را رسېدلی دي او هغه 10 بجو مې سبا به زه وختي سهار مومندو ته زه کم از کم زه 7 بجې را روان شوی یم او ته یقین وکړه د مومندو په دې غرونو یو ښایسته غوندې کې داسې ګلابي نرۍ غوندې کې ګل راختې دي نو یقین وکړه زه هغه څادر ته ګورم چې ماشاءالله کومه خوبصورتي د خړو پړو کاڼو له خدای ورکړې ده نو داسې ګورې خلک وی موږ کشمیر ته ځو او موږ ایوبیا ته ځو ابټاباد ته ځو هغه خلکو ته وایم چې تاسو کشمیر ابټاباد ایوبیا ته مه ځئ مومند ته راشئ غلنۍ ته راشئ دا ښایست وګورئ دا خوند وګورئ دا نظارې وګورئ دا خلک وګورئ دا پټکي وګورئ دا چملې وګورئ دا کشران مشران وګورئ دا مینه محبت وګورئ نو زه والله که د دې چې زه ډېر تعریف هم وکړم نو دا به کمي خو زه خصوصا د ګورنمنټ خلکو ته یو وینا کول غواړم چې دلته د اوبو قلت دی. دلته مطلب دی وختي ما لاسونه انزل نو اوبه لکه هسې هغه نرۍ نرۍ را روانې دي نو ملګرو زه د حکومت ته دا خواست کوم چې یو خو دا علاقه د هر قسمه جواهرات نه مالامال پرته ده نو زه ګورنمنټ اف پاکستان خاص کر وزیر اعظم عمران خان ته هم دا وینا کوم تا وزټ وکړو خو دلته دې خلکو ته اسکولونو کې اسپتالونو کې دفترونو کې د اوبو ډېر قلت دی چې دا اوبه ورته راشي نو زه وایم چې انشاءالله العزیز که خیر یو جنت خو په هغه جن کې د بل جنت په دې ځای کې دا وي. نو زه د مومند قوم چې دی نو زه ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی ما له دونه مینه راکړې ده دونه محبت راکړې ده او دا درته زه قسمیه یم که زما په وینه د مومندو خوشحالي م راځي که نه زه به خپله وینه هم دې مومندو له ورکړم دا هم درته ګورې زه وایم او داسې ډېر پروګرامونه د دوی نظار شه انشاءالله العزیز او موږ به نوي نوي ایونټس کوو نوي نوي قصې به دلته راوړو نوي نوي تجربې به راوړو نوي نوي ډرامې به دلته راوړو. زه خلکو ته وایم چې ګورې مومند هغه مومند نه دي چې کومې پخوا وې خلک به پکې یېرېدل اوس چې خلک خوشحالۍ غواړي نو مومندو ته راشه چې خنداګانې یوسئ خوشحالۍ یوسئ او دلته آباد شي چې دلته تاسو مینه محبت وویل چې مینه محبت څه ته وایي مینه محبت په صرف مومند ورکوي مال یې راکړی دې خبرې زه کویم. نو عزیر خان دلته خو چې موږ یو نو هر پروګرام له تاسو راځئ موږ چې داسې نور سید رحمان شینو یا مانع دغه کسان هم ځان سره راولئ چې د مومندو دا دغه پته ورته ولګي. یاره تاسو یقین وکړئ دا خو په تاسو باندې به ډیپینډ کېږي چې ما نه خو چې څوک مو غواړي نو الحمدلله زه وایم که ما نه چاره امشا مو غوښته نو هم به دلته راولم. اوس هغه غوښتونکي ستاسو راوستل یې زما کار دی. زه هغه ټولو فنکارانو ته هغه ټولو سنګرانو ته هغه ټولو اکټرانو ته وایم چې یاره مه کوئ مومند داسې ځای دی دا ستا کور دی ته چې د شب قدر نه راخوشي شي نو بغیر په سیکل راده والله که چاته تا د څوک پیښه مو کړي راځې به رارسې به نو زه انشاءالله ولې کوشش به کوي راتلونکي موږ کوو چې موږ اسماعیل شاهد ماروس ټیم دی دا انرم ما ته راغلی دی چې ما پروګرام لو انشاءالله 23 مارچ ته به که خیر زه راولم 23 مارچ کې به انشاءالله العزیز کې موږ لوبو نومې اکټران نومې سنګران دا به انشاءالله العزیز زه د مومند خوا ته راولم. بل تاسو خو پروګرامونه دلته ډېر زیات کوئ او راځئ هسې ګیلې هم شته څه چا نه یا مطلب چې تاسو سره چا دغه کړي که نه یا څه نو ګیلې هسې خبره کوو ګیلې خو په کور کې م راځي او دا به درته ووایم چې لوښي په یو بل منځ کې کړنګېږي خو که ما له دلته څوک خفګان هم راکړي خو یو کس به راله خفګان راکړي ټولې مومند ما له خفګان نه راکوي نو هغه یو کس ما په دې ټولې مومندو بخلي دي. په لومبي ځل چې راتللي مومندو ته نو څه تصور دې څنګه اوسې چې مومندو ته ځم او دلته رالې یارېدمه
چې مطلب دا د مومندو زه رالمه نو زه یارېدم مې چې یاره دا خلکو ما ته وایي چې لکه د مومندو په دې لار چې ته ور ووړې نو بس کېدای شي مشرمخان دي وخوري او انسانان دي وخوري د انسانانو نه ته جنات جوړ کړي د دې ځای خلکو نه خو چې زه کله ما قدم کېښودو او ما لومبې پروګرام دلته وکړو او دلته ما په سټیج ډرامه کړې وه ډېره د ټاپ د نورالبشر نوي صاحب ډرامه وه اما دلته وکړه او د هغه ځای نه پس بیا زه دا دغه ماته حاصل دی چې ما دلته اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو ما روستي و پروس کال او دغه غټ ګراوند کې به ما خاکه کړې وه او ډېر لوی پروګرام او هغه هم ما کړی او انشاءالله العزیز راتلونکي به هم پروګرامونه مونږ به که خیر ده لکه څنګه چې سړي وي ناوې جوړه کړي که نه او مخ یې وله پټ کړي دا مومند به که خیر مونږ هم داسې ناوې کوو عزیر شریفاو خان زمونږ د قبایلي عضلاو ډېر بد مخ خلکو ته تللی و یوازې د مومندو نه ټول قبایلي عضلا څه اوس پیشنګوی ورکوي آیا چې قبایلي عضلا نور ځینو ته تللی که نه څه پیشنګوی خلکو له څه مثبت پیغام ورکول غواړي زه به د ووایم چې چا دا خبره کړې وه نو دا نه ویم چې نه به وبه خلک به وو خو اوس راتلونکي کمې هلې ځلې چې دې حکومت شروع کړې یا مطلب دا داسې مشرانو چې کومې تګ و دو که دا مومند دې هسې نه دي ازادي شوي دا په ډېرو قربانو ازادي شوي دي دا په ډېرو خولو ازادي شوي دي دا ډېرې قربانۍ زموږ مشرانو ورکړي دي او دا خاوره چې نن پړقېږي دا غرونه چې نن خاندي نو دا هم د هغې قربانو خنداګانې چې په دې غرونو د پاسه پرتې دي نو اوس زه هغې خلکو ته دا وینا کول غواړم چې مومند دې زموږ د کلونه زمونږ د 400 اوسیدونکو موضوع یقین وساته چې زه دلته مینه مخصوصوم او دلته راحت مخصوصوم او دلته یووالي او ملګرتیا او دلته دومره امن دي چې دلته هیڅ قسمه خوف نشته هر سړی راتلی شي دلته آبادي دي شي او مطلب دا دی مومن داسې قوم دی چې دوی خلکو له ګوتې نه ورکوي دوی خلکو له کلکه غاړه ورکوي هغه 3 ګوتې یا 2 ګوتې نه ورکوي مال چې دلته چا په مستړي مچي کړي مال یې ټیټ غاړه را کړې ده او غاړه دا د نرانو کار دی او مومن قوم نر دی هم دغسې به مخکې ځي هم داسې غاړې به ورکو او که کوم دشمن په موږ راځي نو وو دي دا کاڼي دا ډېر تراخه کاڼي دي او ډېر تیره کاڼي د مینې محبت دپاره پاستي د دشمن دپاره بیا فولاد دي بیا به خپل سر ماتوي نو دې ځای نه به روغ ځي ګینې ژوندي نشي تللی مننه عزیر خان